Okay, let's راځو یونټ 7 ته plants نباتات. دلته بعضی ورډز او لغتونه جملې راخیستل شوي د عموما 15 ریډینګو څخه چې لولو یې ټولې. Paul was born 25 years ago. Paul 25 کاله مخکې پیدا شوی او he is 25 years old. هغه 25 کلن دی. اګو سره لاندې کوم یو معنا سره زی. A again, B after today, C before now, D leave. Before now صحیح دی. 2. We don't need these papers anymore. موږ دغه ورقو ته نور ضرورت نه لرو. Let's burn them. راځئ چې وسوځو. صحیح ځواب خپله پیدا کړئ. Number 3. You can see beautiful picture at an art museum. تاسو کولی شئ ښایسته عکسونه وګورئ د هنر په میوزیم کې. You can see interesting things about science at a science museum. تاسو کولی شئ دلچسپه شیان پیدا کړئ او وګورئ د یو ساينس په میوزیم کې. Many museums belong to the government. ډیری میوزیمونه دولت پورې اړه لري. صحیح ځواب خپله پیدا کړئ. 4. Anna studied very hard for the test today. انا ډیر زیات درس ویلی نن د امتحان لپاره. She's a good student. هغه یو ښه شاګرده ده. She will probably get a good grade. هغه شاید چې ښې نمرې واخلي او ښه درجه واخلي. Okay, 5. You cannot drink most river water. تاسو نشئ کولی ډیری سیند اوبه وڅښئ. If you drink it که وڅښئ you may get a disease. شاید مرض مو ونیسي یا مریض شئ. 6. Cotton is an important crop in Egypt. Cotton چې دی یو مهم څه شی دی، crop دی، محصول دی په مصر کې. Vegetables are an important crop in parts of Mexico. سبزیجات یو مهم محصول دی، حاصل دی په د مکسیکو په برخو کې. Coffee is an important crop in Brazil. کافي یو مهم محصول دی په برازیل کې. 7. The soil near the Nile River is very rich. هغه خاوره چې د نیل سیند سره نږدې ده ډیره زیاته شتمنه ده یا بهتره خاوره. There are many farms there. ډیره زیاتې کروندې دي هلته. And the plants grow very well. او نباتات ډیر ښه وده کوي. 8. It is around 25 Celsius or 25 degrees Celsius today. نن 25 درجې سلسیس کې دی. هوا نه خبرې کېږي. 9. Many Brazilian farmers raise coffee on their farms. ډیری د برازیل کارمندان قهوه غټوي یا ساتي د دوی په کاروندو باندې یا کري. Number 10. If you want to protect your head که غواړئ خپل سر ساتنه مو وکړئ you should wear a hard hat. یو سخته خولۍ باید کلکه خولۍ باید واچوئ. Okay, let's talk about lesson number 1, the date palm, د خرما ونه یا درخت. Look at the pictures. عکسونو ته وګورئ، عکس ته وګورئ. read the sentences. جملې ولولئ. check true, false or don't. نو که جمله صحیح و true tick mark کړئ، غلط و false tick mark کړئ. که هیڅ معلومات ونه درلودل don't know tick mark کړئ. 1. The date palm is tall. د خرما ونه جګه ده. 2. Most date palms grow in cold places. ډیری د خرما ونې وده کوي یا کرل کیږي په یخو ځایونو کې. 3. The fruit of the date palm is poisonous. د خرما د ونې هغه میوه چې ده زهري ده. The date palm د خرما ونه. The date palm is a wonderful tree. د خرما ونه یو حیرانونکې عالی ونه ده. People eat dates. خلک خرماوې خوري. They feed them to their animals. دوی خپل حیواناتو ته هم ورکوي. They use the leaves and the wood to build houses. دوی د خرما دغه پاڼې او لرګي استفاده کوي تر څو کورونه جوړ کړي پرې. They use the wood to build boats. دوی لرګي استفاده کوي تر څو کشتۍ جوړې کړي ترې. They make baskets from the leaves. دوی د پاڼو څخه ټوکري جوړوي. They burn the other parts of the tree to cook their food. دوی نورې برخې دغه د ونې سوځوي تر څو خپل خواړه پرې پخه کړي. The date palm came from the Middle East. د خرما ونه د منځني ختیځ څخه راغلي. 7000 years ago. 2000 کاله مخکې. People in Syria and Egypt ate dates. خلکو په سوریا او په مصر کې خرماوې خوړلي. They made pictures of date palms on their stone buildings. دوی به عکسونه د خرما د ونو جوړول یا رنګول د دوی په تیږو تعمیرونو باندې. Today date palms grow in the Middle East. اوس وخت کې د خرما ونې وده کوي په منځني ختیځ کې. Parts of Asia د اسیا په برخو کې. In Africa په افریقا کې. Southern Europe جنوبي اروپا کې. And other warm parts of the world او نورو ګرمو برخو د نړۍ کې. There are more than 2700 kinds of palm trees. له 2700 څخه زیات اقسام د خرما د ونو وجود لري. Most of them cannot grow in the Middle East. ډیری له دوی وده نشي کولی په منځني ختیځ کې. Because it is too dry. ځکه ډیر زیات وچ دی. The date palm grows there very well. د خرما ونه هلته ډیر ښه وده کوي. Hundreds of years ago په سلهاو کاله مخکې people in Southern Europe and some Arab countries made pictures of palm trees and palm flowers on some of their buildings. وای په سلهاو کاله مخکې خلکو په جنوبي اروپا کې او بعضې عربي هیوادونو به عکسونه جوړول د خرما د ونو او د خرما د ګلانو د ونو د دوی په تعمیرونو باندې. Today we can see these pictures in art museums. اوس وخت کې مونږ کولی شو دغه عکسونه په هنري میوزیمونو کې وګورو. People think that the palm tree is beautiful. خلک فکر کوي چې دغه د خرما ونه چې د ښایسته ده. People thought the same thing a long time ago. خلک ډیر وخت مخکې هم دغه شان فکر کولو.
vocabulary لغتونه put the right word in each blank هر خانه کې صحیح لغت ځای پر ځای کې the sentences are from the text جملې د متن څخه دي burn سوځول leaves پاڼې اګو مخکې date palm د خرما ونه grow کرل wonderful اعلانونکی southern جنوبي feed تغذیه کول یا مړول baskets ټوکرۍ wood لرګی art museums هنري میوزیمونه stone کاڼي صحیح جمله کې صحیح لغات یوز کړئ number 1 today we can see these pictures in art museums vocabulary new context نوې متن لغاتونه ټول همغه دي جملې نوې دي خپل او صحیح لغات انتخاب کړئ او جمله تکمیل کړئ کوشش وکړئ جملې په کتابچه کې ولیکئ ترڅو سپیکینګ ریډینګ رائټینګ سپیکینګ هر برخه کې او سپیلینګ کې رول ولري vocabulary review د لغاتونو تکرار یا بزدید put the right word in each blank هر خانه خالی کې صحیح لغات ځای پر ځای کړئ both دواړه hearing impaired په غوږونو ضعیف sign اشاره way وزن درلودل star ستوري each other یو بل interpreter ترجمان stomach معده difficult سخت feeling احساس dance ګډېدل believe باور کول whole پوره heat ګرمي An interpreter speaks two languages یو ترجمان دوه ژبو باندې خبرې کوي question سوالونه سوال خپل کتابچه کې ولیکئ او ځواب هم ولیکئ ترڅو مفید وسیږي 1 how do people use the palm tree خلک دغه د خرما ونه څنګه استفاده کوي 2 what is the name of the fruit of the palm tree دغه د خرما د ونې د میوې نوم چی ده 3 where did the date palm come from د خرما ونه د کوم ځای څخه راځي راغله وبخی 4 where did Syrians and Egyptians start to eat dates when did Syrians and Egyptians start to eat dates د سوریه خلکو او د مصر خلکو د خرما په خوړلو کله پیل وکړ how many kinds of palm trees are there څومره قسم د خرما ونې شته دي 6 why can't most of them grow in the Middle East ډیری له دوی څخه ولې په منځني ختیځ کې وده نشي کولی یا کرل کېدلی نشي 7 where can we see beautiful old pictures of palm trees چېرته مونږ کولی شو ښایسته زاړه عکسونه د خرما د ونو وګورو 8 why did Syrians and Egyptians make pictures of palm trees د سوریا او د مصر خلکو ولې د خرما د ونو عکسونه په رسمول یا جوړول 9 why do date palms grow in the Middle East ولې د خرما ونې کرل کیږي په منځني ختیځ کې comprehension درک فهم multiple choice سو جوابا per circle around the letter of the best answer صحیح جواب حلقه کوي people make boats from the leaves of palm trees word وبخی not leave words of palm trees پاتې خپل تکمیل کوي main idea circle the main idea of the text اساسي main idea اساسي نظر د reading حلقه کوي دریو کې یو صحیح دی the date palm grows in the Middle East 2 the date palm is beautiful and people use all of it 3 people made pictures of the date palm and these pictures are in art museums I think the second one is correct thank you